د اسرائیل او حزب الله ترمنځ پکې یو د بل پر وړاندې هوایي او توغندیز ګزارونه شوي دي. اسرائیل لبنان کې د حزب الله مورچو پر وړاندې یو لړ هوایي بریدونه کړي وایي دا د یوې لویې کچې برید پر وړاندې له وخت مخکې ګزارونه وو. پر همدې مهال حزب الله ویلي د اسرائیل پر لور سلګونه توغندي وشتلي او دا کار یې تېره میاشت بیروت کې د دوی د یو جګپوړي قماندان د وژلو غبرګون کې کړی دی. دا ټولې پرمختیاوې سپېده دغه مهال پیل شوې. د اسرائیل پوځ ویلي د لبنان جنوب کې د حزب الله توغندي وشتلو زرګونه ځایونه ویجاړ کړي چې وایي مخالف پر اسرائیل د ګزارونه و. د اسرائیل دفاعي ځواکونو د انځورونه خبر کړي چې وایي پر لبنان د نننیو هوایي بریدونه دي. چارواکي وایي دغه عملیاتو کې شاوخوا 100 جنگي الوتکو برخه اخیسته ده. خبره د اسرائیل چارواکو وي. د لبنان روغتیا وزارت بیا ویلي د هیواد جنوب کې بیلابیلو سیمو کې 3 کسان وژل شوي دي. د انځورونه د زبقین کلی دي چې د اسرائیل له یو هوایي برید وروسته پکې لوګي او لوخړې لیدل کیږي. د لبنان دولتي خبري رسنۍ د اسرائیل له لوري د یوې لویې کچې تیرای بللی دی. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ګوتڅنډنه کړې چې د هیواد ساتنې لپاره به هر څه چې له وسې وي کوي. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د تازه درنه جګړه هغه ویرې بیا راتازه کوي چې منځني ختیځ کې روان ترنګلی حالت ښایي د یوې پراخې جګړې پر لور وخوځوي. حزب الله لبنان کې یو داسې وسلواله ډله ده چې ایران یې ملاتړ کوي. بیت المقدس کې د بي بي سي خبریال جان ډانیسن روښانوي. اسرائیل وايي دوی جګړې ته چمتو دي له لبنان سره په پراخه کچه جګړې ته. د تیر شپې بریدونه د 2008 کال را پدې خوا د اسرائیل او حزب الله ترمنځ تر ټولو لوی هغه وو. دواړه غاړه وايي هغوی نه غواړي ترمنځ بیا لوی جګړه ونښلي، خو اسرائیل وايي هغوی چمتو دي د اړتیا پر مهال دغه کار تر سره کړي. په خپل حزب الله وایي ننني عملیات اوس بشپړ شوي او د تېره میاشت بیروت کې لکه مخکې مشاهدونه وکړه د اسرائیل له لوري د دوی جګپوړي قماندان فؤاد شکر د وژلو غچ کې د یو پراخ پلان یوازې لومړی پړاو و. دوی د خبر رد کړی چې پلانونه یې د اسرائیل په ګزارونو شنډ شوي وي. حزب الله وایي د اسرائیل پر لور 320 کاتیوشه توغندي وشتلي او ډرونونه یې هم ورسولي وو. دا تر اوسه روښانه نه ده چې د څومره مخنیوي شوی او یا څومره غورځول شوي او هم هغه چې اسرائیل کې پریوتی ځان اړولی او که څنګه. دواړو خواو له تیر کال راهیسې یو د بل پر وړاندې ګزارونه کړي، خو د نن پیښو یې د ترنګلتیا زیاتېدا ښووله.